نو په دې اعتبار باندې وایي دا اطاعت د علماو، اطاعت د عمرو د جهاد، وایي دا هم راجع دی اطاعت د چاته د علماو ته. نو عام خلکو مسؤلیت دا دی چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، او د علماو مسؤلیت بیا دا دی چې فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله. دا مسله خو دې کې نشته، دی بل جلد راوړه. اوس راځئ مولوي صاحبانو، دا خبره چې دې ذکر راله فإن تنازعتم فی شیء، نو دوی عام تعبیر سره کم کوي، دا د منکرین د تقلید. هغې بیا وایي دې ذکر راله الله تعالی فرمایي ای د ایمان والو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم که بیا ستاسو نزاع راغله د یو بل سره فی شیء، نو دا رد کې الی الله والرسول، رد کې الی الله والرسول. وی دا حکم عام مومنانو ته دی، خبره کې ملانجه راغله نو کتاب و سنت ته رد کوي. صاحب د تفسیر جلالین وی نه، وی دا خطاب عام مومنانو ته نه دی، بلکې فإن تنازعتم کې خطاب اولو الامر ته دی. ولی یوه قرینه خدا د ور باندې چې په فإن تنازعتم کې دا فا راغلی د پاره د تعقیب مع الوصل، دا ټول مومنانو ته نه دی متوجه. و اولی الامر منکم، او تاسو مومنانو د اولو الامر اطاعت وکړئ. اولو الامر ته وایي فإن تنازعتم، که چېرته ستاسو د یو بل سره نزاع راغله، ای اولو الامرو په یو مسله کې، اے مجتهدینو په یو مسله کې، نو دا مسله بیا فردوه الی الله والرسول. دا یو. او دویم علماء کرام لیکي وایي سره د دې چې فا د پاره د تعقیب مع الوصل ده، ولیکن دا خطاب وی علماو ته دی، عام خلکو ته نه دی. وی عام خلکو ته ځکه نه دی چې عام خلک په کیفیت د رد باندې پوهیږي نه الی کتاب الله و سنت نبیه. رد معنا څنګه؟ وګورئ یو مسله اجتهادي ده او لانجه پکې راغله، نو چې کله یو مسله اجتهادي او لانجه پکې راغله، یو مجتهد لګیا دی د خپل اجتهاد مطابق چې دغه کوم اصول دي په مسله کې اجتهاد کوي، دا بل عالم لګیا دی د خپل اصولو د اجتهاد مطابق په دې مسله کې څه شي کې اجتهاد کوي. نو چې اجتهاد کوي نو دوی ته پکار دا چې دا مسله رد کړي الی کتاب الله و سنت نبیه. او طریقه د رد څه شی ده؟ نو رد خو بل شی نه دی مګر قیاس دی. موږ تاسو علماو لیکلي دي کتابونو کې. نو مولوي صاحبانو چې رد قیاس شو، نو قیاس کې بیا څو شیان پیژندل پکار دي. هلته یو مقیس پیژندل پکار دي، دویم مولوي صاحبانو مقیس علیه پیژندل پکار دي، او دریم د مقیس علیه سره هغه علت مشترکه پیژندل پکار دي دو شیانو په درمیان کې، او څلورم د هغې نه بعد بیا هغه حکم چې کوم حکم معدا وي د اصل نه چاته فرع ته. نو دا څلور شیان په قیاس کې پیژندل پکار دي. او په حسامی کې تاسو د څلور واړو نمونې ویلي دي، نور الانوار کې همدارنګې اصول چاشي کې د څلور واړو مسلې د نمونې تاسې ویلي چې د قیاس نمونه څه شی ده، مقیس چاته وي، مقیس علیه چاته وي، علت مشترکه د دوی په درمیان کې، او بیا په آخره کې هغه حکم چې کوم حکم معدا وي د اصل نه فرع ته. نو چې هر کله پرد کې دا څلور یا پنځه شیان پیژندل، دا د ضروریاتو نه دي مولوي صاحبانو. مقیس او مقیس علیه، نو عوام خلک او عام مؤمنان هغه غریبانان به مقیس څه وپېژني، او عام مؤمنان به چې دی مقیس علیه څه وپېژني، او دغه رنګې عام مؤمنان به هغه حکم معدا د اصل نه فرع ته هغه څه وپېژني، عام مؤمنان به چې دی هغه علت مشترکه څه وپېژني د دې په درمیان کې. نو دې نه دا معلومیږي چې دا خطاب چاته نه دی، دا علماو د عوامو ته نه دی، بلکې دا خطاب چې دی دا علماو ته دی. نو تاسو ته ما دعوه یاده کړه، دعوه کې مو څو شیان درته ویلې. ګوره مونږ اهل سنت والجماعه په مسایلو اجتهادیو کې په مجتهد اجتهاد او په غیر مجتهد د مجتهد تقلید او اتباع واجب ګڼو. نو درې شق او غټ، نو دا د دغه آیت مبارک نه درې وانه را فهمیږي. اول ګورئ مسله اجتهادیه د کوم ځای نه را فهموئ؟ مسله اجتهادیه را فهمو د فإن تنازعتم نه، د چا نه؟
ولی چې کله مسله اجتهادي نه وي او مسله د اصولو نه وي او څرګنده وي نو په هغې کې خو نزاع شته نه، ښکاره خبره ده. خو نزاع په هغه صورت کې را پیدا کېږي چې یو مسله اجتهادي وي او هغه د اصولو د قبیلې نه وي یوه. نو چې کله مسله اجتهادي شو نزاع راغلله نو دوه قسمه خلک دي د نزاع په دوران کې، یو علما دي اولو الامر او دویم مولوي صاحبانو څه شي دي عام مؤمنان دي. نو د عامو مؤمنانو مسؤلیت دا دی چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. نو دا امر دی دوی ته اطیعو، اطاعت په دوی واجب شي. نو موږ تقلید په عوامو د مجتهدینو واجب ګڼو او په مجتهد اجتهاد واجب ګڼو. نو هغه وجوب د کوم ځای نه رافهموئ؟ د دې آیت نه چې فإن د دې حصې نه چې فإن تنازعتم فردوه الى الله والرسول. فردوه نو دا ردو امر د مجتهدینو ته، تاسو دا مسله رد کړئ د الله تعالی کتاب او د پیغمبر احادیثو ته. نو په مجتهد اجتهاد ځکه واجب ګڼو او په عامو خلکو د مجتهد تقلید او اتباع ځکه واجب ګڼو. ورسېدې په دې باندې ګوره دا درې واڼه چې دا دعویز موږ ستاسو په دې آیت کې پرتې دي. او بیا مو دویمه خبره وکړله چې موږ اهل سنه والجماعه دا څلور دلایل علی الترتیب منو. نو څلور دلیل علی الترتیب سره کم معنی اطیعوا الله کتاب الله و اطیعوا الرسول سنت الرسول صلی الله علیه وسلم و اولی الامر منکم. اجماع ده چې اولو الامر پیوشي راغونډ شي و اجماع ده. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. نو رد مولوي صاحبانو څه شی دی؟ قیاس. یو مسله رد کول د الله تعالی کتاب او د پیغمبر احادیث علیه السلام دا نه دی مګر قیاس. نو د دې وجې نه موږ تاسو وایو چې موږ اهل سنه والجماعه څلور دلایل څه شی منو؟ علی الترتیب منو. په دې ځای باندې تاسو ورسېدلی که ونه رسېدلی؟ بیا په دې دا خو هغه د استدلال خلاصه وه چې تاسو ته ما ویلې. بیا په دې باندې د خلکو څه اعتراضات کړي دي مولوي صاحبانو چې یو اعتراض پیدا دی چې دې ځای کې وایي دا اولو الامر رب العالمین فرمایي دا چې کوم مخکې مې درته ذکر کا فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. وایي دا امر چې دی رب العالمین کړی مؤمنانو ته وایي چې دا مسله تاسو رد کړئ چاته؟ الله تعالی ته او دغه پیغمبر ته. نو ګوره خبره وایي بیرته رد د چاته؟ کتاب و سنت ته. نو چې خبره کتاب و سنت ته رد شوه نو معلومیږي چې مقصود کتاب و سنت دی. نو تاسو ته ما وویل چې نه دې ځای کې دا خطاب عام مؤمنانو ته نه دی بلکې دا خطاب چې دی دا چاته دی؟ علماو ته. او که څوک وایي چې خطاب عام مؤمنانو ته دی او علماو ته نه دی نو الله تعالی دې د شیخ صاحب مبارک درجات بلند کړي. نو هغه به فرمایل وایي چې نور خو لا څه کوي چې دا کم دوی دلته ناست وي دا ملا صاحب په دې ځای کې ناست دی وایي د هغه نه پوښتنه پکار ده. زه به ورته یم چې صحیح ده چې د هر چا مسؤلیت مسله رد کول دي کتاب و سنت ته. خو ما سره ډېرې پوښتنې دي او دغه پوښتنې به زه د یو ملا نه د دوی وکړمه ما ته د هغې جواب راکړي د کتاب او د سنت مطابق نو خبره ختمه ده. خو د هر چا مسؤلیت نه دی غیر د مجتهدینو نه. یو دویم اعتراض د دې خلکو مولوي صاحبانو هغه دا دی چې په دې ځای کې مراد د اولو الامر نه هغه عمرا د سرایاو دي او آیت چې دی د دې په باره کې را نازل دی. نو مولوي صاحبانو جواب تاسو ته مخکې ما وویل د امام مجاهد رحمت الله علیه قول هم دا دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قول هم دا دی او د نورو نصوصونه هم دا را معلومیږي د قرآن کریم چې مراد د اولو الامر نه هغه فقها او علما دي. تفسیر ابن جریر ولیکي اوم جلد 133 صفحه. امام مجاهد وی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم قال اولی الفقه منکم. مراد تینا اولو الفقه دی. امدارنگی مولی صاحبانو د ابن ابی نجح قول داده و اولی الامر منکم اولی الفقه فی الدین والعقل فی الدین. امدارنگی عبدالملک عطو ابن عبدالملک وی فی قوله تعالی صاحب اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم قال اولی الفقه. امام عطام وی اولو الفقه قال الفقهاء والعلماء. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی قال العلماء.
ابو العالیه وی اولی الامر منکم قال هم اهل العلم. خلند دا چې د دین اهل العلم مراد دي. او تاسو ته ماول کسو کوئی چې مراد ته نه مراد جهاد هم دي نو رجد اطاعت دوی رجد علماء ته کیږي. دویم اعتراض وی دیږي کې اولو الامر راغله اولو جمع ده. تاسو ویلی نه حامر کې چې اولو جمع ده زو ده من غیر لفظه. نو چهار کله اولو الامر جمع شوا نو دیږي کې خو رب العالمین وای چې تاسو د ډیر علماء خبره اومنئ د جماعت د علماء خبره اومنئ او تاسو وی د یو امام پس روان یو دغه تقلید او دغه تابعداري کوي. نو عمل خو بیان د الله تعالی په کتاب نه دی. جواب قانون دا د مولوی صاحبانو یو قاعده مونږ تاسو دوغه قاعده دا د وی کلم چې جمع په مقابل د جمع کې راشي نو هغه پیدا کی تقسیم د احاد په احاد باندې. داغي د پاره نمونه داسې ده لکه قرآن کریم کې رب العالمین وی وامسحوا برؤوسکم وامسحوا برؤوسکم. تاسو په خپل سرونو باندې مسح وکئ. نو ګوره رؤوس دې کې جمع راغلی او تاسو ویلي عقل د جمع درې. نو که چرته دا خطاب یو تن تشي نو چرته دي د سړي درې سرونه چې رب العالمین وایي چې وامسحوا برؤوسکم تاسو په خپلو سرونو باندې مسح وکړئ. داسې خو نه ده بلکې مقصد د آیت دا جوړیږي چې رب العالمین فرمایي هر یو تن ستاسو نه دی په خپل خپل سر باندې مسح وکړي. وامسحوا برؤوسکم نو وامسحوا جمع ده او رؤوس هم جمع ده او جمع په مقابل د جمع کې راشي دا پیدا کوي تقسیم د احادو په احادو. نو دې کوم معنا دا د رب العالمین فرمایي هر یو تن ستاسو نه دی اطاعت او تابعداري وکړي د یو تن د علماء کرامو نه د یو تن د اولو الامر نه دی تابعداري وکړي. دا دوا درېم اعتراض د دې خلکو دا دی وی تو ګوره که دا اطاعت دومره د لوازمو نه وای نو ګوره اطیعوا الله هلته اطیعو ذکر شه الرسول سره اطیعو ذکر شه او د اولو الامر سره چې دی اطیعو نه دی ذکر. که دا د لوازمو نه خو دلته به هم راغلي و چې واطیعوا اولی الامر منکم. نو تاسو جواب وکړئ مولوي صاحبان وایي دي چې اگر که اطیعو نه دی ذکر خو لیکن واو خو ذکر دی که نه او دا واو عطف دی په ما قبل باندې او تاسو ویلي دي چې د معطوف علیه حکم یو شی وي. نو گویا کې دام د اطیعو لاندې داخل دی. نو داسې وایو چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم. نو که بیا څوک وایي چې دې کې اطیعو ولې نه ذکر کوو راز بیا پکې څه شی دی؟ نو راز مولوي صاحبانو څرګند دی پکې هغه دا چې ګوره اطاعت الله تعالی دا مستقل دی اطاعت د نبی علیه السلام دا مستقل دی او اطاعت د اولو الامر دا مستقل نه دی بلکې د دغه قوانینو د شریعت مطابق او په دې کې دننه دی. دا اولو الامر چې دي نو دا خو مستقل شارعان نه دي که نه چې دوی د شرع جوړه کیا دي دوی په شرع باندې راتګ وکړي بلکې د اولو الامر حیثیت دا د شارحینو دی. شارعین نه دي شارحین دي. نو مهم اطاعت الله تعالی او دغه د پیغمبر دی خو دغه اطاعت الله تعالی او دغه د پیغمبر چې کیږي نو دغه اولو الامر د شرح مطابق. نو دې ځکه زکات اطیعو مستقل نه دی ذکر کړی او د نور سره اطیعو ذکر کړی دی. او څلورم اعتراض تاسو ته ما وویل چې دې ځکه دوی وایي چې هلکه وروستو فإن تنازعتم راغلی نو جواب ما تاسو ته وکړه چې دا فإن تنازعتم خطاب عام مؤمنانو ته نه دی په دوو قرینو. یو قرینه دا ده چې دې ځکه فا ذکر ده او فا راځي دپاره تعقیب مع الوصل او دویمه قرینه دا د مولوي صاحبانو دا څرګنده خبره ده چې په کیفیت د رد باندې خو عام خلک نه پوهېږي په کیفیت د رد باندې چې پوهېږي نو خو علما کرام پوهېږي. عام خلک به څه یو کیفیت د رد به څه وي لکه دا خبره په احکام القرآن کې امام جساس ذکر کړې ده په جلد 3 صفحه 178 باندې. هلته دی وایي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نو يدل على أن أولي الأمر هم الفقهاء دا یو. او بیا وروسته وایي ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نو دی بیا وروسته وایي اولو الأمر به دا مسله رد کړي إلى کتاب الله وسنة نبيه وإذا كانت العامة من ليس من أهل العلم ليست هذه منزلتهم. الکه څوک اهل العلم نه دي علما نه دي دغې خلکو دا منزلت نه دی
او دغه خلکو دا شان نه دی چې غي د راپورته کیږي او مسله د رد کی د رب العالمین کتاب ته دا دغه مقام نه دی ولی لانهم لا يعرفون كيفيه الرد الى كتاب الله والسنه دوی خو په طریقې او په کیفیت د رد کتاب الله او سنت ته پغې نه پويږي په وجوه د دلایل دغه نه پويږي على احکام الحوادث نو فثبت انه خطاب للعلماء و دین دا معلومه شولا چې دا خطاب چې د چا لره دی دا علماء کرام لره دی عام خلکو لره دا خطاب نه دی نو خلاصه دا راوتله مولوي صاحبانو چې کومه دعوه د تقلید په باب زمونږ او ستاسو ده هغه ټول شقونه د دې آیت مبارک نه رامعلومیږي نور چې ایتونه خپل ذکر راځي انشاءالله دغې وضاحت به کوو خو صرف اساس زده کوي ښه دعوه زده کوي او دا چې دی په مناظرو کې دا د لوازمو د جملې نه د مولوي صاحبانو چې په مناظره کې به دعوه او جواب دعوه وي په دې بچا سر رنډېږي نه ځکه اصول دا دی دلیل چې خلک ذکر کوي خو دپاره د چی ذکر کوي د اثبات د دعوې نو چې مدعي له لګېږي نو هغه به تعین د دعوې کوي نو د اثبات د خپلې دعوې دپاره به مدعي دلیل ذکر کوي یو او دویم مولوي صاحبانو چې مدعا علیه ده چې منکر مونږ او تاسې ورته وایو یا سائل ورته مونږ او تاسې وایو نو د مدعي د مدعا علیه کار هغه به چې د مولوي صاحبانو نقض وي یا به سوال وي نقض یا اجمالي وي یا تفصیلي دا کار به د مدعا علیه وي مدعي دعوه کېښودله تاسو ته قانون رشیدي ذکر کړی د مدعي قانون دا دی چې د کلم دعوه راوړي نو دعوه به داسې وي چې جمله باندې به دی راتګ کوي چې دا جمله مفیده وي یعنی مرکب مفید وي غیر مفید نه وي په هغې دعوه کې به حکم وي یا ایجابي یا سلبي چې هر یو حکم و نو چې کله ایجابي یا سلبي حکم وي په دعوه کې او د دعوه وضع کړله نو د دعوې د وضع کولو نه بعد دی رالګېږي دلیل راوړي دپاره د اثبات د دعوې او چې کله د اثبات د دعوې دپاره دلیل راوړل نو ملا صاحب ستا کار به دا وي ته به صرف دومره پوښتنه کوې چې هلکه دا کومه دعوه دې کېښودله او دغه دلیل ته راوړې نو دا دلیل ستا د دعوې مطابق دی او که دا ستا حق جوړېږي دا پوښتنه به ترېنه کوې دلیل دې دا دی دعوه ده نو هلته بیا خپل صورتونه دي هلکه دعوه دې عامه ده او دلیل دې خاص دی دا سوال پرې کوی شي دعوه دې خاصه ده او دلیل دې عام دی دا سوال پرې کوی شي دغه دلیل دې د دعوې د دغې جز سره مطابقت نه لري دعوه کې یو شی وي او دلیل دې بل شی دی دعوه دې یو رقم وضع کړی ده او دلیل بل شی دعوه کې حکم دی حکم دې د فرضیت کړی او دلیل نه استحباب معلومیږي دعوه کې حکم د فرضیت دی دلیل نه د سنتیت معلومیږي دعوه کې د خبره د سنتیت کړې ده مثلا او دلیل نه د فرضیت معلومیږي دا حق ستا جوړیږي چې ته د مدعي نه پوښتنه وکړې نو چې کله مو په مناظره کې دعوه زده کړله نو تا چې دعوه وضع کړله دعوه به یوه قضیه وي مولوي صاحبانو مفیده قضیه به وي حکم به پکې وي ایجابي حکم او یا سلبي حکم ستا د دعوې د وضع کولو نه بعد دا چې کم تا سره جانب مقابل ناست دی دغه نه به ته د خپلې دعوې جواب دعوه غواړې څه شی به غواړې لکه مثلا ما دعوه وضع کړله یو مسله کې او زه وایم چې دا مسله چې دی دا فرض ده زما دعوه ده د دې سړي نه به ته جواب دعوه وپوښتې چې هلکه ستا نظر څه شی دی ته ورته فرض وایي ابوی چې نه فرض نه ده لکه د سره زمانم نه مثلا حرامه ده دا زه ورته فرض وایم ته ورته څه شوی نه په فرضیت یې نه یم قایل زه ورته سنت وایم دغه عمل چې دا ما وضع که د شریعت د نګاه نه زه ثابتوم زه ورته حلال وایم ستا جواب دعوه څه شی ده زما جواب دعوه دا ده چې دا کار حلال نه دی ګوره حرام دی یا دا کار حلال نه دی مکروه دی یا دا کار مکروه نه دی خلاف اولا دی نو دا به جواب دعوه وکړي نو چې کله تا تعین د دعوې وکړه او هغه درته جواب دعوه ولیکله اوس زه مدعي مزه رالګېږم او د خپلې دعوې د اثبات دپاره دلایل وایم نو ستا به اوس کار دی چونکې ته منکرې ستا به کار دی چونکې ته سائلې هغه کومه خپله دعوه چې ته ایښې د هغې خپلې دعوې دپاره خو به دلایل وایې خو زما په دعوه کې به د کار دا جوړېږي چې ته به څه شی کوې نقض به کوې بس وضاحت به رانه کوې سوال به رانه کوې دلیل مطابق د دعوې سره دی که نه دی دغه مولوي صاحبانو اصول دي نو مهمه په مناظره کې چې دی هغه تعین د چا دی د دعوې دی او تعین د جواب دعوې دی نو چې کله په دې مسله کې تاسو تعین د دعوې وکړه زما دغه دعوه ده چې عام خلک به د مجتهدینو تابعداري کوي تقلید به د هغې کوي
او مجتهدین چې الله تعالی قوت اجتهاد ورکړی ده هغوی به اجتهاد کوي ملا صاحب د کوم ځای نه ثابتې دا دعوه هغې سړي نه به پوښتنه وکړې ستا دعوه څه شی ده ته راته اوس په جواب دعوه څه شی ده نو ما وویل چې هلکه زه په مجتهد باندې اجتهاد په مسایلو اجتهادیو کې واجب ګڼم په غیر مجتهد د مجتهد تقلید واجب ګڼم جواب دعوا هغه دا ده درته به وایي چې هلکه زه ګوره په دې مسایلو فرعیو کې چې دا غیر مجتهد را لګیا دی او د مجتهد تابعداري کوي او تقلید کوي نو دا تقلید د سره زه منم نه زه یا ورته شرک وایم یا ورته حرام وایم یا ورته مکروه وایم یا ورته کفر وایم دا جواب دعوه ده دا به ترېنه واخلې هغه نه به په دغې خپلې جواب دعوه باندې دلیل غواړې او ته به رالګېږې په خپله دعوه باندې به څه شی وایي دلایل وایي دا اصول دي د مناظرې نو مهمه په هر فن کې دعوی دا خبره مې دې باب باندې درته وکړه چې کله مو دعوه زده کړله نو بیا دلایل چې دا څومره ستاسو مخې ته راځي اکثره زموږ کتابونه چې لیکلی شوي وي په دې دلایلو باندې په هغې کې دعوه او جواب دعوه نه نو طالبانو باندې خلطیت ځکه راشي چې دا دعوه باندې دلایل او دعوې سره زه په څه طریقه تطبیق کړم او چې کله دې دعوه زده وه نو د دنیا کتابونه چې ګورې ته بیا خدای دې کړي چې مرتب نه وي ګډ وډ دې مخې ته پراته وي خو چې څومره کتابونه ستا مخې ته راځي نو هغه د دعوې مطابق دلیل چې ستا مخې ته راشي سمدستي ذهن ته راځي چې لکه زما خو دا دعوه وګوره دغه دلیل زما د دعوې سره سمون خوري او موافق دی ورسره الم تر الی الذین یزعمون ربط آیت د مخکې سره مولوي صاحبانو دا راغله الله تعالی فرمایي ردو الی اولی الامر تاسو ګوره خبرې رد کوئ اولو الامر ته او څوک چې خبرې اولو الامر ته نه رد کوي او رد کوي طاغوت ته نو دغه انسان منافق دی الله تعالی فرمایي الم تر آیا ته نه ګورې الی الذین هغې کسانو ته یزعمون چې هغې باطل دعوې کوي دیږي کې د زعم نه مراد باطل دعوی دي او دا باطل دعوی کوي دوی وایي چې انهم آمنوا بما انزل الیک یقینا ایمان لري دوی بما انزل الیک په هغه کتاب چې تا ته نازل کړی شوی دی وما انزل من قبلک او په هغه کتاب چې د تا نه مخکې نازل کړی شوی وه بیا سره د دې نه یریدون دوی غواړي ان یتحاکمو چې دوی فیصلې ویوسي طاغوت ته چې هغه کعب ابن اشرف دی او یا مراد د طاغوت نه دي ځکه ما سوى الکتاب و سنه وقد امروا ان یکفروا به او حال دا دی چې دوی ته امر کړی شوی ان یکفروا به چې دوی انکار وکړي د ده نه ویرید الشیطان شیطان غواړي ان یضلهم چې ګمراه کړي دوی لره ضلالا بعیدا په ګمراه کولو لرو سره واذا قیل لهما کله چې وویل چې دوی ته تعالوا راشئ تاسو الی ما انزل الله هغه څه ته چې الله تعالی نازل کړی وإلى الرسول او راشي تاسو نبی علیہ السلام تا رأيت المنافقین نو تبوین دی وقت کے منافقان یسدون عنک سدودا اعراض بکی دوی دتانا اعراض فکیفن رب العالمین فرمائی سنگ بی حال دوی اذا اصوابتهم چکل ورسیگی دوی تا مصیبت بما قدمت پا سبب داغی چی مخی کڑی دلا سنو دوی بیا دوی راشی تا تیحلفون باللہ پر رب العالمین قسمون کے ہوئی ان اردنا من ارادن لرو دل الا احسانا مگر دا جوڑخت و احسان و توفیقا و دا جوڑخت من دا خیگنی و دا جوڑخت اراده لرو دلا چی دے خلقو سر من کینو اولئک الذین دا هغه کسان دي چې رب العالمین پوه دی په هغه څه باندې چې د دوی په زړونو کې دي نو فاعرض عنهم اعراض کوه ته د دوی نه وعظهم او وعظ کوه دوی ته وقل لهم او وایه ته دوی لره فی انفسهم ای فی مجالسهم څه شی ورته وایه قولا بلیغا وینا مؤثره کله دوی سره ته مجالسو کې ناست دی نو مؤثره وینا ورته کوه الک قول بلیغ راغه نو بلیغ قول چاته ویلې کېږي ایصال المعنى الى الفهم في احسن صوره من اللفظ رسول د معنا دی فهم ته په ښایسته انداز باندې د لفظ نه دې ته بلیغ ویلې کېږي قول بلیغ او چا بیا ویلي بلاغت چاته ویلې کېږي حسن العباره مع صحه المعنى او چا بیا ویلی دی بلاغت دی توی ما قلت الفاظو چې الفاظ داغی کم وی و کسورت معانی او معناگانی ډیری وی او چا بیا ویلی دی چې خیر الکلام بهترین د کلام نه آغا دی چې آغا سشی وی چا بیا ویلی بلاغت چاته وی خیر الکلام ته وی او غوره وینا بیا آغا ده
چې اول داغي وینا تشویق کی تعالی را الی سماع آخرهم کول دی ورته واورېده تا ته بس دا شوق را پیدا کی چې دا وینا تر اخره پورې واوره نو دې ته قول بلیغ وایي. څوک بیا وایي قول بلیغ دې ته ویلی کېږي چې الفاظ ښایسته وي او معنی یې ښایسته وي، مشتمل یې په ترغیب و ترهیب باندې او په اعذار باندې او په انذار باندې په وعد او وعید باندې، دې ته قول بلیغ وایي. وما ارسلنا من رسولنا او زجر دی په ترک د طاعت، څوک طاعت پرېږدي هغې ته زوره نه. وما ارسلنا من رسولنا او نه دي لېږلي مونږ استازي پیغمبران دنیا ته الا لیطاع باذن الله مگر دې دپاره چې اطاعت وکړی شي د دوی د الله تعالی په اذن. ولو انهم اذ ظلموا انفسهما ولو انهم کچرې دا خلک ظلمو کی په خپلو ځانونو باندې جاؤک او بیا راشي تا ته فاستغفر الله بخنه وغواړي د الله تعالی نه واستغفر لهم الرسول او بخنه وغواړي دوی ته نبی علیه السلام لوجدوا الله توابا رحیما خامخا به عمومي دوی الله تعالی لره توابا رحیما توبه قبلونکې او رحم کوونکې. مولوي صاحبانو په دې ذکر راغلل ولو انهم اذ ظلموا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. د ابن کثیر په دې ځای کې روایت راخسته ده او دا نور چې بیا وروستو کوم ملایان دي صاحب یا په ابن کثیر تفسیر باندې چا دا دغه کړی دی څه بلا ورته وایي تعلیقات یې کړي دي نو داسې یو بدیره دی ورباندې ویلي. نو دې ځای کې یو روایت ابن کثیر راخستی دی وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې مبارکې تر څنګ ناست وم وایي کتل مې چې یو بانډچي راغی كنت جالسا عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم نو چې کله بانډچي راغی نو فقال السلام علیک یا رسول الله د محبوب روضې ته راغی او روضې ته ودرېده وایي د الله نبي په تا دې سلام وي او شروع شو ورته ویل چې خدای تعالی قرآن کریم کې فرمایي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. او دا خبرې وی وکړلې او د روضې مبارکې ته ولاړ دی او مخاطبه کې ورته وایي چې وقد جئتک او زه تا ته راغلی یم او ما په خپل ځان باندې ظلم کړی دی ما په خپل ځان باندې زیاتی کړی دی او ته راته بخښنه وغواړه. نو دی وایي چې بیا دا بانډچي واپس شه نو زما سترګې پټې شوې چې کله مې سترګې پټې شوې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مې په خوب کې ولیده او راته وایي چې د بانډچي ته غږ که ورته ووایه چې رب العالمین تا ته ستا خطا او ستا ګناه چې دی هغه معاف کړله. دا روایت زمونږ د توسل په مستدلاتو کې یو مستدل دا دی او راخسته مولوي صاحبانو تفسیر ابن کثیر دی. نو دا لاندې چې بیا د دې زمانې کوم وابیان دي او چا پې تعلیقونه کړي دي یو غوبل یې پې جوړ کړی دی چې ابن کثیر د دومره جلالت شان سره داسې خبره ولیکي او داسې روایت په خپل کتاب کې ولې راغلی دي او چا بیا یو شی ویلی دي او چا بیا بل شی ویلی دي او ناشنا ورته ځکه ښکاري تاسو ته چې ابن کثیر خو د ابن تیمیه شاګرد نو چې دغه شاګرد دی او دوی خو د توسل نه منکرین دي نو دا بیا دوی ته ویل پوښتنه پکار ده چې لکه تاسو ته پوښتنه وکړي چې تا دا روایت ولې راخسته خو هلته شته او دغه بخښنه غوښتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر حیات طیبه پورې خاص نه و. مونږ او ستاسو رایه دا د نبی علیه السلام فرمایي څوک زما د روضې تر څنګ راشي او په ما سلام واچوي زه د دغه انسان سلام اورم او د سلام ورته جواب هم ورکوم. فلا وربک لا یؤمنون نه ده داسې یعنی لیس الامر کما یزعمون داسې نه ده لکه څنګه ګمان چې دوی کوي
ندا وربک ازما دے قسم یو پر ابستا باندے لا یؤمنون تر کوم وقت پورے حتی شجرہ حتی تر دے وقت پورے یحکموک چی دوی حاکم اٹا کی تالر دسشنا فیما شجر بینہم دا آغی مسائلو چی دی اختلاف دی فیما بینہم پا ما بین دوی کے او چی تا حاکم اٹا کی اتور تا فیصلو کے ثم لا یجدو فی انفسهم بیا دوی نمومی پا نفسونو خپلو کی حرجن خفگان مما قدویت داغینا چی تور تا فیصلہ کرے دا ویسلمو تسلیما او قبلوی دوی دا فیصلہ ستا تسلیما پا قبل اولو سرا ولو انا کتبنا علیہ مسترغیب دے اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم فرمائی کچھرے مونگ لازم کرے و پا دوی باندے ان اقتلو انفسکم چی تاسو قتل کی زانون اقبل او اخرجو من دیارکم یا تاسو باسی لرا من دیارکم ما فعلوه نو دا کار بدوی نوے کڑے بتوی بی انفسهم الا قلیل منهم مگر لگ دوینا ولو انهم فعلو کچری دوی کڑے وے آغا چی وعظ ورکولی شی دوی تا پاگے باندے لکان خیر لهم نو دا بد دوی دا پار دیر غوروا و اشد تثبیتا نو خلق لکون کے بوزلونو دا دوی لرا و اذا اللہ اتیناهم او خام خواب دغی دوران کے ورکڑے بیوی منگ دوی لرا من لدن ناجران عظیمہ دقبل طرف ناجر عظیمہ او خام مخاب من خودنا کڑی و دوی تصویرات مستقیمہ ومن یطع اللہ والرسول چاچی تاعت اللہ تلو دغد پیغمبرو کا فاولائک مع الذین انعم اللہ نو دغا کسان چی دے دادا آغا چا سر بی مع الذین دا معیت دیزی کی چی دے یا معیت روحی دے فی البرزخ یا مراد دا معیت نا معیت دا قیامت دے نو دا با دا آغی خلقو سروی انعام اللہ علیہم چی رب العالمین پاگی باندی انعام کڑے دے دا انعام چی رب العالمین کڑے اور باندی نو دا سوک دی من النبیین یو والصدیقین دا دی دعا والشہداء دا دی درے والصالحین وعام نیکانا وحسن اولائک رفیق و رب العالمین فرمائی خدی دا خلق رفیق اندہ حیثیت دا ملگرستیانا دا دوی ملگرستیا چی دے اغا خدا مولی صاحبانو تاسو راشی آیت مبارک کی فیدہ دے اطاعت اللہ تعالیٰ دا نبی علیہ السلام ذکر دا اللہ تعالیٰ دے اطاعت فیدہ دا نبی علیہ السلام دے اطاعت فیدہ بیا آغا فیدہ سے شیدہ اللہ تعالیٰ بددوی دے اطاعت دا وجہ معیت دا منعم علیہم در کی درتا انعام چی رب العالمین پہ کڑے دے نو آغا سوک دی سلور تے پی خلق دی اول نبیین دویم صدیقین دریم شہداء او سلورم صالحین مولی صاحبانو انبیاء کرام سوک دی صدیقین اولیاء سوک دی او شہداء سوک دی او صالحین سوک دی دام لگو او رئی قاضی سے پدیزی کلی دی وہ منعم علیہم چی دے دا سلور جماعت دی اول چی دے اگا ڈل او صنف تا انبیاء کرامو دے او انبیاء کرام سوک دی وہ آغا خلق دی چی مبادی دا تعیناتو دا دوی صفات دا رب العالمین دی او دوی مستغرق دی پا تجلیاتو ذاتیو دا رب العالمین کے ووری دا زیخا مستغرق دی پا تجلی ذاتی دا رب العالمین کے چکم تجلی صرف دا دائمہ دا بلا حجاب بغیر دا حجابنا چی داغین وی تعبیر کولیشی پا کمالاتو دا نبوت سرا او فائز دی دوی و راسخ دی دوی پا دغی مقام کے بالاسالہ او مبعوث دی دوی دا پارا دا تکمیل دا خلائقو او مبعوث دی دوی دا پارا دا جذب دا دے خلق و مراتب و دا قرب تا پا اندازہ دا استعداد دا خلق و دا اندازہ دا استعداد دا دوی او پا اندازہ دا کسب دا دوی او پا اندازہ دا مشیت دا رب العالمین باندے آغا خلق دی انبیاء کرام چرا رسون کی دی احکام دا رب العالمین خلقو تا آغا احکام چی دی که دا دنیا و دا آخرت مصلحت وی نو خلاصہ دا داشوا انبیاء کرام آغا خلق دی چی آغا مستغرق دی پا تجلی ذاتی دا رب العالمین کے آغا تجلی ذاتی چی کم تجلی ذاتی صرف دا دائمہ دا بلا حجاب الصفات بغیر دا حجابات و دا صفاتونا یعنی انبیاء کرام آغا خلق دی چاگا مشرف دی پا کمالات دا نبوت باندے
بالاصاله دا یو. دویم مولوی صاحبانو صدیقین اولیاء کرام دي. صدیقین څوک دی وی دا هغه خلک دي چې مبالغ دي په صدق او متصف دي په کمالاتو د متابعت د انبیاء کرامو ظاهرا و باطنا او مستغرق دی په کمالاتو د نبوت کې او په تجلیاتو ذاتی او صرف او دائمو کې بلا حجابنا. انبیام هغه دي چې مستغرق دي په تجلیاتو ذاتی او صرف او دائمو کې او صدیقین اولیاء هم هغه خلق دي چې هغه مستغرق دي په تجلیاتو ذاتی او صرف او کې دائما. نو تب بیا فرق په مابین د نبی او د ولی کې څه شو؟ دا کم سرچینه چې دا غي ځای نه فیض و برکت انبیاء کرام اخلي او بیا خاص کر دا غي ځای نه فیض و برکت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اخلي خاص کر. نو صدیقین اولیاء یا صدیق ولی به هغه ولی ته ویل کیږي چې دی به هم د امق سرچینې نه فیض و برکت اخلي چې د کمې سرچینې نه فیض و برکت د انبیاء کرام اخلي. نو کته بیا وای چې بیا خو دې کې مساوات راغی. ولی د نبی سره مساوي شوی نه، د دوانو فرق دی، مساوات نشته. د هغې سرچینې نه انبیاء کرامو فیض و برکت اخسته چې د هغې نه تعبیر موږ په کمالاتو د نبوت سره کوه، خو لیکن دا منصب د اولی انبیاء کرامو چې د امقې سرچینې نه هغې فیض و برکت اخسته، نو دا منصب د هغوی اصلي و. او دا صدیقین اولیاء کرام چې د دغې سرچینې نه فیض و برکت اخلي او دویم رب العالمین مشرف کړي دي په کمالاتو د نبوت باندې، نو دا منصب د دوی اصلي نه دی بلکې د عزت رب العالمین دوی ته ورکړی دی بالوراثت، او دغه منصب رب العالمین دوی ته ورکړی دی بالتبع. ورسېدی په دې باندې مساوات و برابری به هغه صورت کې راتلله چې دا منصب د دوانو څه شی وی اصلي وی، بلکې هغې ته دا کمالات رب العالمین اصالتا ورکوي او دې صدیقین او اولیاء کرامو ته رب العالمین دا کمالات څه شی ورکوي؟ بالتبع ورکوي ورته. د همدې وجې نه چې دا کم کمال رب العالمین اولیاء انبیاء کرامو ته ورکړی دی، نو دا خبر هم تاسو ته ما کړې وه، دغه انبیاء کرام معصوم دي او دا صدیقین اولیاء کرام چې دی نو علما خو دې ته معصوم نه وایي دا محفوظ دي. هغوی معصوم دي او دوی محفوظ دي. فرق دا دی چې دا محفوظیت د معصومیت ذیل دی. اصلي مقام هغه دی چې کوم رب العالمین انبیاء کرامو ته ورکړی، او دا صدیقین او اولیاء کرامو ته چې کوم مقام رب العالمین ورکړی نو دا د هغې مقام د انبیاء کرامو ذیل دی چې دا محفوظیت دی. نو دا دوه طیفې شوي. درېیمه هغه شهدا دي. نو شهدا څوک دي؟ البازلون انفسهما، خپل ځانونه چې دی قربانۍ د الله تعالی په لار کې د دې دپاره چې په دوی باندې فیضان وشي د یوې نوعې د تجلیاتو ذاتیو د رب العالمین نه په سبب د مصرفولو د قربانولو د ځانونو د دوی د الله تعالی په لار کې، دې ته ویلی کېږي شهدا. شهدا په دې فکر ځان قربانوي چې دا د تجلی ذاتی د رب العالمین یو څه فیضان په ما باندې وشي، وی دا درېیمه مرتبه کې شهدا دي. او څلورمه مرتبه کې چې دی صالحین دي. صالحین چاته ویلی کېږي؟ وی دا هغه خلک دي اصلحو انفسهما چې دوی دا خپل نفسونه اصلاح کړي دي په ازالې د رذایلو سره، او زړونه خپل چې دی هغه پاک کړي دي پس کلو د هغه بحرونو د محبت نه او د دوام ذکر نه، هغه چې مانع دی عن الاشتغال بغیر الله سبحانه وتعالی، او بدنونه چې دی ګرځولي دي د معاصیو نه، نو دوی صالح دی د پاره د تجلیاتو د زویلالو د افعالو وروستو د حصول د فنا او د بقانا علی الکمال، او حاصله کړي د یو برخه د تجلیاتو ذاتیونه ان شاء الله اگر که من وراء حجب الصفات وي. او دا وی هغه خلک دي چې دوی مسمو بلسان القوم بالاولیاء، هغه اولیاء چې ورته وي نو همدغه خلک دي. او وعد الله سبحانه سائر المؤمنین بعد دخول الجنه، د معیت خپل او د زیارت خپل علی قدر ما اطاعوا الله ورسوله. نو ګوره مراد د صدیقینو نه دی چې غیر د انبیاو نه دي، او دارنګه صالحینو نه مراد غیر د انبیاو د صدیقینو نه دي. نو د دې وجې نه د دې ځان ته جدا جدا تفسیر منګه وکړه. نو که داسې وی نشي ویل فالصدیق عم من النبي وصالح عم من الجميع، د دې وجې نه اطلاق د صدیق او صالح په انبیاء کرامو باندې وی هم کېږي.
نو خلاصه دا راوتله مولوي صاحبانو چې مراتبو د قرب و د نږدېکت کې اوله مرتبه رب العالمین ته هغه مرتبه د چا ده؟ د نبوت. او بیا ورپسې څوک دي مولوي صاحبانو؟ صدیقین اولیاء. بیا ورپسې څوک دي؟ شهدا. او بیا ورپسې څوک دي؟ صالحین. عام نیکان خلک. هغه عام نیکان نه چې دا منځونه کوي، نه نه، عام نیکان دغه عام نیکان موږ یادو چې دوی وی رالګېږي زړونه د رب العالمین په ذکر مشغول وي، باطن نه رضایل لري کړي وي، او دې طرف ته چې د غفلت د خپل باطن نه لري کړی، بدنونه د ګناهونو نه بند کړي وي، او دا صلاحیت پکې شته چې د تجلیاتو د زلالو د افعالو د هغې نه چې دی برخه اخیستې وي وروستو د حصول د فنا او د بقا نه، نو دې ته چې دی عام صالحین وایي، عام نیکان خلک دغه خلک دي. و یوه خبره ځان سره دې ځای کې نوټ کې مولوي صاحبانو چې مرتبه د صدیقینو اولیاء کرامو راغله. دا صدیقیت تاسو وپېژنده، د اصطلاح چې تاسو وپېژنئ غم ورکېږي ښه، او تاسو ته پرونه ما ویل چې د اصطلاحګانې چې دا کمې نورې ته څوک دي دا وپېژنئ نو دا ورکېږي. ډېرې پوسټرې ما کتلي دي، تاسو ته ما ویلي هلته ما غوندې کمزوري ملا ته هم هلته دا شی لیکلي چې المشرف من الله بمقام صدیقیه، د خدای تعالی د لوري وي د صدیقیت په مقام دا صاحب مشرف دی، د صدیقیت په مقام. نو هلکه ته یو ځل د صدیقیت مقام وپېژنه چې د صدیقیت معنا څه شی ده. د صدیقیت په مقام چې کوم اولیاء کرام مشرف د رب العالمین د دوستۍ نو هغه بیل خلک دي، دا چې د هر چا په حق کې دي دا ولیکلی شي، هر ماشوم او واړه سړي په حق کې چې دا د صدیقیت په مقام مشرف دی، نو دا ګرانه دا به دروغ وي. د هغې نه بعد چې کله مولوي صاحبانو مسله د شهداو راغله، نو شهدا دا ګوره درېیمه مرتبه ده، د صدیقینو اولیاء کرامو نه ښکته مرتبه ده، او د صدیقینو اولیاء کرامو مقام و منصب دا د شهداو نه پورته دی. خو که چېرته یو شهید بیا داسې وي چې رب العالمین مقام د چا ورکړی؟ د صدیقیت ورکړی، د صدیقیت مقام ورکړی، یعنی په امتیانو کې یو سړی دی د صدیقینو اولیاء کرامو د جملې نه دی، او د صدیقیت سره سره رب العالمین مقام د شهادت ورکي، نو بیا خدا خو ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، د رب العالمین فضل دی چې چا لرې وغواړي نو هغې ته یې ورکوي. بیا نو دلته ګوره مقام د صدیقیت او د شهادت دواړه سره راجمع شي، دا بیا لوی مقام دی. د همدې وجې نه هغه شهید چې هغه د صدیقینو د جملې نه وي، او هغه شهید چې هغه د جملې د صدیقینو نه نه دی، عام شهید دی، لکه په دې درېیمه مرتبه کې شهید دی، نو بیا د دې شهید او د هغه شهید چې کوم شهید د صدیقینو د جملې نه دی، بیا عند الله د دې شهید او د هغې شهید په منځ کې ځمکه اسمان فرق دی. دې ځای کې یوه خبره وایي، وخت کې زما خپله دماغ پرې نه خلاصېدل، تاسو که فکر وکړئ ډېرو ځایونو کې خلک راولګېږي دا د شهدای کرامو قبرونه راوسپړي، ګوري هلته شهیدانو تنې خورې شوي وي، ځینو ځایونو کې وګوري کلونه کلونه تېر وي، کلونه کلونه، او هغه تنې د شهیدانو همغسې سره باقي برقرارې پاتې وي، خرابېږي نه. د عوامو کې هم داسې مشهوره ده چې چېرته د کوم شهید تنه خرابه شوي نو دوی چېرې د شهادت د خدای تعالی په درګاه کې قبول نه و، بس بیا د دوی په زړونو کې بدګماني را پیدا شي او سوی ژوند را پیدا شي. دا خپل یو معما و زما په دماغ نه خلاصېدل. یو سپین ږیری خلیفه د حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه یو وخت کې ما سره یو ځای کې مخ شمانه دا پوښتنه وکړه، وایي دا د بعضو شهیدانو تنې ولې نه خرابېږي او د بعضو تنې خرابېږي؟ ما ورته ویل زه خپله ډېر وخت نه په دې مسله کې شک یم، او داسې یو دلیل چې یاره زما په قناعت شوی په کتاب کې چېرته زما په نظر نه دی راغلی. نو ده راته ویل چې یوه ورځ ما د مبارک صاحب رحمت الله علیه نه دې مسلې باره کې پوښتنه وکړله چې دا د بعضې شهیدانو تنې ولې خرابېږي او د بعضو شهیدانو تنې نه خرابېږي. وایي مبارک صاحب رحمت الله علیه راته په جواب کې وویلې، وایي کوم شهید چې هغه فائز په مرتبې د صدیقیت وي د شهادت سره، د صدیقینو اولیاء کرامو د جملې نه وي، وایي د هغې شهید تنه رب العالمین نه خرابوي. ولې؟ ځکه دی فائز په کمالاتو د نبوت باندې دی، او چې فائز په کمالاتو د نبوت شه د انبیاء کرامو په حق کې رب العالمین دا وایي چې ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، خدای تعالی په ځمکه دا خبره حرامه کړې ده چې د انبیاء کرامو جسدونه د ځمکه وخوري، د انبیاء کرامو جسد ځمکه نه خوري. نو چې یو سړی د صدیقینو اولیاء کرامو د جملې نه دی او دغه کمال باندې رب العالمین مشرف کړی دی او کمالات د نبوت یې ورته ورکړي دي بالطبع، او دیم د دغې بحر نه
هغه فیض و برکت راخلی چې د کم بحر نه فیض و برکت انبیاء کرامو او بالخصوص رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را اخسته، نو د دې شهید ته نه دا وایي خرابېږي نه. او چې کم شهید دی عند الله نیک انسان دی خو د دغې مرتبې والا شهید دی په کمالاتو د نبوت فائز نه دی، نو که هغه وفات شو نو که دغه تنه خرابه شه خرابه دي شي، نو هغه وعده د دوی سره نشته دی چې د دوی تنې د رب العالمین په ځمکه باندې حرامې کړي چې ځمکه دې د دوی تنه ونه خوري. نو دا خو د عامو کتابو خبره نه وه که نو دا خو دغسې یو تحقیق او تدقیق غواړي چې کوم رب العالمین هغه مبارک تعاطع کړی د باطن د لارې او الله تعالی ورته دا انعامات ورکړي وه. نو کوم شهیدان چې فایز په مرتبې د صدیقیت وي نو دغوی تنې چې دی دا خاوره وایي نه خرابوي، او چې کوم شهدا کرام په دې مرتبه نو فایز نو تنه کې خرابه شو خرابه ده شوه، خو دا خرابېدل د تنې د شهید دا د شهادت سره کومه منافي خبره نه ده. د دې وجې نه ګوره اوس دا معما چې ستاسو ذهن دا خبره مو ذهن کې کېناسته د ډېر وخت کې به تاسو وګورئ یو سړی به وي شهید به نه وي او تنه به یې روغی. ډېر اولیاء کرام موږ تاسې لیدلي خلک ښایي پراته دي شهید نه دی خو تنه یې روغه ده، او ډېر کرتې به شهید وي او تنه به یې سالمه نه وي. نو شهید نه دی او تنه یې سالمه ده او شهید دی او تنه یې سالمه نه ده، نو راز څه شی دی؟ هغه کس که شهید نم دی چې تنه یې سالمه ده خو په کمالاتو د نبوت مشرف بالطبع، او دا کم سړی چې ګوره شهید دی او تنه یې سالمه نه ده نو دی شهید خو لیکن په هغې کمالاتو نو مشرف نه، بس تنه لاړه. نو تاسو په دې باندې ورسېدلي دا هغه مقام د صدیقیت دی چې د نبوت ته مقام نه ښکته مقام دا د صدیقیت مقام دی. نو انبیاء کرام رب العالمین دا مشرف کړي دي په چا باندې؟ مولوي صاحبانو په کمالاتو د نبوت بالطبع. دوی ته دا کمالات رب العالمین نه د دغې مرتبې فیض و برکت رب العالمین ورکوي ورته بالطبع. خو دا فکر دې څوک نه کوي چې دا اوس نبي وګرځېده، نه یو ګورو نبوت دی یو کمالات د نبوت دی، دې کې فرق دی. نبوت رب العالمین انبیاء کرامو ته ورکوي او کمالات د نبوت دا اولیاء کرام هم توی کوي او دوی هم ترې برخمن کوي، خو لیکن فرق دا دی چې دغه کمالات د نبوت انبیاء کرامو ته رب العالمین اصالتاً ورکوي او دا کمالات د نبوت انبیاء کرامو ته او صدیقین او اولیاء کرامو ته دا رب العالمین بالطبع ورکوي. نو مساوات نشته دی. وی دا قال خبری دی خواه وگرتا کی دی. نو بیا رب کریم فرمائی ذالک الفضل من اللہ، دا فضل دے دا رب العالمین دلوری. وکفا باللہ علیما، کافی دے رب العالمین علیما. یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان والو خذو حذرکم، ونیسی تاسو حذرکم مرچخ پلا یا وصلخ پلا، فانفروا صباتنا، نو روان چی تاسو صباتن ڈلے ڈلے، او انفروا جميعا یا اوزی تاسو جميعا پیوزے باندے. دا حضرکم راغلے سامان دا بچاو تویلے کیگی، دا بچاو سامان یا چی دے مرچا یا مولی سیبانو وصلا چکم تا اللرے، نو دا واخلی تاسو اوزی جہاد تا صباتن ڈلے ڈلے. خدا پا آغا صورت کی چکل جہاد فرض عین نوی فرض کفائی وی، او انفروا جميعا یا اوزی ٹول پیوزے باندے جہاد تا، دا پاغ صورت کی چکل جہاد فرض عین وی. وَإِنَّ مِنْكُمْ يَقِينًا زِنِ اسْتَاسُنَا لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ خامخا آغا خلق دی چاگا دراند کیگی ورستو کیگی. فَإِنْ أَصْوَابَتْكُمْ مُصِيبَتُنَا کچری ورسیگی تاسو تا مصیبت نو قال قد انعم اللہ علیہ، بیا وی دے چی رب العالمین انعام کڑے دے پما باندے دا چی زنوم دا دوی سرا شہیدن حاضر. او کچری بیا تاسو تا ورسیگی فضل دا رب العالمین دلورینا، نو بیا پدی دوران کی دوی وی که فضل در تورسیگی نو لیقولن نخا مخوی دوی که علم تکم بینکم، گویا که چی نبی پمینستا که و پمیند دوی که مودتون سدوستانا. نو بیا وی اغم قوله دادا یا لیتنی کنتو معهم کاش چیز ور سراوی فافوز فوزا عظیما، نو زبم کامیاب شوی پا کامیابی لوی سرام. نو دیزی که تاسو گوری دا آیت پہ ابتدا کرالو وَإِنَّ مِنْكُمْ یقیناً زن استاسونا لمن لیبتئن خامخا آغا دی چی رست کیگی. صاحب ترجمہ میں اور ادھا لنغدا سے ویل وَإِنَّ مِنْكُمْ یقیناً بعض استاسونا لمن لیبتئن خامخا آغا خلق دی چی آغا بتا کیگی. بتا پیجا نہیں یو چرگئی کنا آگئی چاچی یو سکر تا بتا کوي یو سکر تا بتا وی ادھا چرگی مزل خود تیزی کنا خود که فکر کی تاسو بتی مزل تکم کتلی دسی او طرف بل طرف تا ډیر سلو مزل کوي. نو دا اوس رستو کیږي ورورو کیږي او روان دي مزل کوي. کله د جهاد حکم راش نو لمن لیبتئن، نو بیا که مصیبت درته ورسیږي ته وګورئ څه خدای را باندې فضل وکړي چې زه ورسره نه وای
اوس به ځم نه وم یا به مړ وم یا به څه زخمي وم یا به څه غم کې مبتلا وم لاس به مې نه وی پښې به مې نه وی او که بیا کله تاسو ته نعمت رب العالمین د لوري راورسېږي وایي کاش چې زه ورسره وای نو ته وګوره دې کې به زم برخمن وای اللہ تعالیٰ فرمائی فلیقاتل فی سبیل اللہ پس قتال کو دا رب العالمین پلار کے دا آغی کسانو سرا چه غورا کوي ژوندو نوی په بدله د آخرت کې ومن یقاتل فی سبیل اللہ سوک چې دا رب العالمین پلار کې جهاد او قتال کوي قتل کړی شي د دښمن د لوري نه او یغلب یا د غالب شي په دښمن باندې په دواړو صورتونو کې فسوف نؤتیه اجرا عظیما زر دی چې موږ به ورکو دوی لره اجر عظیمه نو د دې وجې نه د مسلمان د پاره دواړه حالتونه غوره دي هم حالت د چا مولوي صاحبان د شهادت او هم حالت د غلبې فتح کې هم اجر او ثواب او دې طرف ته چې دی په شهادت کې هم اجر او ثواب بیا رب کریم فرمای وما لکم علل د قتال ذکر کوي تاسو ته پکار دا چې دښمن سره قتال وکړي ولې نه کوئ وما لکم څه چل دی تاسو لره چې قتال نه کوئ په لار د الله تعالی کې والمستضعفین من الرجال او په خلاصولو ده هغې ضعیفو سړو کې او د ښځو کې چې د مسلمانانو نارینه او زنانه د دې کفارو سره بندیان دي والولدان الذین او پخلاصولو د هغه بچو کې الذین هغه چې وایي دوی ربنا ای رب زمونږ وباسې مونږ لره من هذه القریة الظالم اهلها د دغې قریې نه چې ظالم دی اهل د دغې قریې واجعل لنا وګرځوه مونږ لره من لدنکه د خپل طرف نه ولیا بچ کوونکی دوسته او وګرځوه مونږ لره من لدنکه د خپل طرف نه نصیرا مددگار الذين آغا کسان آمنو یقاتلون فی سبیل اللہ دوی قتال کی در رب العالمین پلارا کے والذین کفروا آغا کسان چه کفار دی یقاتلون فی سبیل الطاغوت دوی قتال کی پلارا دا چا کے د طاغوت کې فقاتلون وجنی تاسو اولیاء د شیطان ان کید الشیطان یقینا اغه مکر او فریب د شیطان کان ضعیفا دا چې د کمزور دی په مقابل د چا کې د مکر د رب العالمین کې دا تدبیر د رب العالمین کې چې دی هغه کمزور دی مولوی صاحبانو ته وایي چې دا عجیبه ده رب کریم فرمای ان کید الشیطان کان ضعیفا یقینا مکر او فریب د شیطان دا کمزور دی نو کمزور څنګه دی نو کید سعیا نو مولوی صاحبانو دیزی کې وی کمزورې چې ورته ویلی نو بمقابلت کید الله او د ښځو د مکر په باره کې راځي چې مکر د ښځو چې دی نو دا عظیم دی نو د شیطان مکر ته کمزورې ویلی دی او د ښځو مکر ته ان کیدکن عظیم چې راځي او هغې ورته عظیم ویلی دی نو د دې دپاره راز څه شی دی نو راز علماء کرامو دا ذکر کړی هغې ته چې کمزورې ویلی دی نو هغه کمزوري په اعتبار د چا سره د مولوي صاحبانو دلته کمزوري ده بالنسبت الله هغې ته چې عظیم ویلی دی نو هغه عظمت دی په نسبت سره دوکه کولو د نارینه وته لکه تاسو ته پرون ما وویل چې نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه لویه فتنه او لوی ضرر چې زه په خپل امت باندې یریږم هغه فتنه د نساو ده د دوی په حق کې نو مطلقا قوي نه دی بلکې د پاره د دوکه کولو د نارینه دا لوی مکر دی د دې ځای نه اخواته اوس بل باب شروع کیږي تر آیت نمبر 99 پورې په دې کې اولا زجر دی علی المنافقین بذکر خبائثهم الثمانیه اته خباثتونه ذکر کیږي په واویا تاویا یو اتیا دو اتیا درې اتیا کې بیا تشجیع د علی القتال په څلور اتیا کې آداب د قتال راته ذکر کوي بیا په پنځه اتیا شپږ اتیا کې غایه د قتال به راته ذکر کوي دا قتال خلق ولی کوي نو د پاره د دعوی د توحید په اوه اتیا کې بیا بیان د اقسامو د منافقینو دی د منافقانو اقسام ممن یقتل معهم وهو المعرضون عن الهجره په نهه اتیا کې مرکوزین فی الفتنه په یو نوي کې او د معاهدینو سره به قتال نشي کولی به راته ذکر کی په نویم کې رب کریم فرمای الم تر الی الذین آیا ته نه ګورې هغې کسانو ته قیل لهم چې وویلی شي دوی ته کفو ایدیکم بند کي تاسې لاسونه خپله د قتل نه او د ضرب نه قایموئ منځونو لره جهاد مع النفس وآتو الزکات ورکوئ زکاتونو لره هر کله چې فرض کړی شي په دوی باندې قتال نو بیا وینې تیوه ډله د دوی نه یخشون الناس نو دی اولنی قباحت یریږي د خلکو نه که خشیت الله په شانته د ویرې د رب العالمین نه بلکې د هغې نه هم ډېر یریږي وقالو بیا وی دی دویم قباحت ربنا ای رب زمونږ لما کتبت علینا القتال
دا قتال دی پا منگولی فرض کا لولا اخرتنا الى اجل قریب ولی دن رستا کولو منگا الى اجل قریب ناغا اجل و نیٹی نگدیتا چاگا زمانہ دا قوت دا و زمانہ دا عدد دا قلت ورطوے متاع الدنیا قلیل نفد دنیا چی دیاغا قلیل دا او آخرت غورا دے لمن اتقاغا چالر چیزان ساتی دا شرک نو دا مخالفت دا رسولنا ولا تظلمون ظلم بنشی کولے پتاسو باندی فتیلا اینما تکونو چرتم چی یی تاسو را گیر بکی تاسو لرا مرک ولو کنتم اگر کئی تاسو فی بروجن پاغی بنگلو مضبوطو کے او که ارسیگی تاسو تو انتصبهم که ارسیگی دوی تا حسنہ سنعمت نو بیا دوی وی چهاده من عند اللہ او که ارسیگی دوی تا سیئا نو یقولو بیا وی دوی چهاده من عندک دا استاد لوری ندائم هذه من عندك عیاذا بالله وإذا استاد پیرتوب د وجه نه دی قلت ورته ووایه کل تدبیر د ټولو من عند الله دا د رب العالمین د لوري دی فما لهؤلاء القوم څه چل دی دغې قوم لره لا یکادون چې نږدې نه دي دوی یفقهون حدیثا چې پوهه شي دوی په خبره باندې مولوي صاحبانو یوه مطلقې پوهه ده ښه یوه جوره پوهه ده جوره پوهه اجوری پوهی ته چې د فقاهت ویلی کیږي د همدې وجې نه حدیث مبارک کې راځي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین چا لره چې رب العالمین د خیر اراده وکړي الله تعالی هغه انسان ته چې د فقاهت ورکوي او پوهه ورکوي په دین کې نو فقاهت تنها پوهی ته نه ویلی کیږي بلکې هغه جوری پوهی ته ویلی کیږي ما اصابک نه رسیږي تا ته من حسنة هڅه خوشحالي نو دا د رب العالمین د لوري ده او ما اصابک من سیئة او هغه چې ما اصابک هغه چې رسیږي تا ته من حسنة د څه نیکۍ نه او د څه خوشحالۍ نه نو فمن الله من فضل الله وما اصابک هغه چې رسیږي تا ته من سیئة نو فمن نفسک دا ستا د خپل نفس د لوري ده یا د خپل نفس گناه ده یا به اعتبار نفس دا نفس ته نسبت کیږي به اعتبار سبب ظاهری وارسلناک ولېږلی دی مونږ تا لره للناس خلقو لره رسولا استازی وکفا بالله کافي دی رب العالمین شهیدا گواه او بیانونکی اوس تسلی د نبی علیہ السلام ته من یطع الرسول څوک چې اطاعت د نبی علیہ السلام وکړي فقد اطاع الله دغه انسان د رب العالمین اطاعت وکولې ځکه نبی علیہ السلام خدا مبلغ دی او رب العالمین آمر دی آمر رب العالمین دے مبلغ محبوب دے نو دا مبلغ پیغام منل دادا سیدی لکه دا آمر نو ذکر چی چا اطاعت دا محبوبو کنو فقط اطاع اللہ دا اطاعت دا رب العالمین وکا او تاستا مخی دا اطاعت فوائد ما ویلی و یو پیدا پکی دا و تو گورا او دویم اطاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی فضیلت رات ذکر کی ورزخت رات ذکر کی عند اللہ چې دا اطاعت د نبی علیہ السلام ارزښت د رب العالمین په درگاه کې دومره لوی دی چې اطاعت د دا اطاعت د رب العالمین دی لکه څنګه چې بیعت د بیعت د رب العالمین و ومن تولا څوک چې وګرځېدل او اعراض وکړه فما ارسلناک نو تقدیر ولګوئ ومن تولا نو فالوبال علیه څوک چې وګرځېدل نو وبال په ده باندې دی فما ارسلناک نه دی لېږلی مونږ تا لره علیهم په دوی باندې حفیظنا تو کم حافظ او ساتون کې د دوی نه انما علیک البلاغ وعلینا الحساب بس پتا رسول دی او نور حساب زمون سره دی او حساب به مونږ ور سره کوو ويقولون طاعه اوس بل قباحت رب العالمین ذکر کوي ويقولون ويد طاعه امرنا طاعه ويقولون دوی وی امرنا طاعه امرنا طاعه وکله ګوره دې ځکه تقدیر ولګوي اذا امرتهم بشیئن کله چې ته دوی ته امر وکړې بشیئن په یو څیز باندې په یو شي د امر ورته وکړه نو دې وخت کې دوی درته وایي طاعتن امرنا طاعه تابعدار فاذا برزو چې کله بیا دوی اوزي من عندک ستا د څنګ نه بیت طائفه منهم بیا مشورې کوي یوه ډله د دوی نه غیر الذي غیر د هغې نه تقول چې ته یې وایې ستا مخکې وایي تابعدار چې کله د تا نه بیرون چې بیا نورې مشورې کوي والله یکتب رب العالمین لیکي هغه چې دوی پټې مشورې کوي اعراض وکړه د دوی نه
وتوکل علی الله او پر رب العالمین ځان اسپارا وکفا بالله وکیلا کافی دے رب العالمین وکیلا کارساز بالنصر باغی کومک کولو سره چې ستا کومک کوي د دې په خلاف باندې نو دې ته سوچو کې ښه د دې خلکو بد صفت رب العالمین بلدا بیانې کله چې به محبوب پس شي امر ورته وکړه یا به نبی علیہ السلام څه خبره ورته وکړه نو ویل به طاعه امرنا طاعه تابعدار او تابعدار او بیا چې به کله ووتل بیرون نو بیا به خبرې نورې وي خبرې به نورې وي او مشورې به نورې وي د نبی علیہ السلام په خلاف باندې نو دا شاګردانو مریدانو کم بازي داسې وي که نه نو چې کله مخامخ ناست یو خبره ورته وکړي نو هلته خو اصطلاح د هغې خلکو امرنا طاعه د طاعت والا او طاعت معنا تابعدار منلو والا او دلته اوس اصطلاح ده چې کله خبره وکړي نو دوی وایي قربان نو دا قربان خبره کله ده نو چې کله مخامخ ناست وي در سره بس خبره ده قربان او قربان د خبرې په سر کې مو د خبرې په منځ کې مو د خبرې په آخر کې هم قربان هم چې کله بیا بیرون وتل او ته ترې نه لرې شوې یا ستا د څنګ نه لرې شول نو بیا قربان هیر وي او هغه طاعت و تابعداري او فرمانبرداري بیا هیره وي نه 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 باید چې دننه حال او بیرون حال د دواړه یو شی وي سره دا څنګه چې په مجلس د استاد او د شیخ او د مرشد کې ناست دی او قربان ورته وایي او د تابعدارۍ اظهار کوي نو چې بیا کله پشي شاوي نو هم پکار دا ده چې هغه د تعلیماتو لحاظ یې وکړي خدا ناخواسته داسې نشي چې د دې وعید لاندې راشي اوم قباحت رب العالمین ذکر کوي افلا یتدبرون القرآن ایا دوی تدبر نکی په قرآن کریم کې ولو کان من عند غیر الله کچری وی دا قرآن کریم من عند غیر الله د رب العالمین نه علاوه د بل چا د لوري وی لوجدو خامخا به دوی موندلی وی فیه په دغې قرآن کریم کې اختلافا کثیرا ډېر اختلافا که د بل چا د لوري وی نو تا به په دې قرآن کریم کې ډېر اختلاف لیدلی وی نه دی دلیل د حقانیت دی خو چې د اختلاف پکې نشته معلومیږي دا چې دا د بل چا د لوري نه دی نو دې کې ترغیب دی دوی ته د چا طرف ته د تدبر طرف ته قرآن کریم کې تدبر هلکه تدبر چا ته ویلی کېږي نو تاسو ته ما ویلي چې را به شي نو بیا به د تدبر معنا درته وکم تدبر عبارت دی د التأمل تدبر عبارت دی النظر فی ادبار الاوامر فی ادبار الامر وعواقبه خاصتنا یا لکه یو کار دی د هغې کار هغه عاقبت ته ګورې انجام ته ګورې او د هغې کار شا ته ګورې دې ته څه شی ویلی کېږي تدبر ویلی کېږي نو د دې وجې نه تدبر په کار دی د قرآن کریم ایتونه دې ولوستل تدبر پکې وکړه عواقبو ته وګوره آخر ته وګوره د دې وجې نه علي رضی الله عنه به فرمایل لا خیر فی قرأة لیس فیها تدبرنا ډیر خیر په هغه قرات کې نشته دی چې په هغې کې تدبر نه وي هغې کې تدبر نه وي او حسن بصري رحمت الله علیه به فرمایل انزل القرآن وی قرآن کریم چې دی نازل کړی شوی دی د پاره د تدبر نو د خلکو څه چلو کا فجعلوه نو دوی وګرځو قرآن کریم للتلاوه قرآن کریم د تدبر د پاره نازلو او خلکو ته نه د چا کتاب جوړ کړ د تلاوت تنها د تلاوت ناست او تلاوت کو ناست او تلاوت کو تدبر رک دی تم دی وجنا صاحب د برهان تاسو ته ما ویلو دو قول د علماء را نقل کړي چې نفس تلاوت ته قرآن کریم اجر او ثواب لري کې نه لري یو قول دا دی چې ثواب لري او دویم قول دا و چې ثواب نه لري د علماء ولی اچا چې ویل چې نفس تلاوت اجر او ثواب نه لري اغي دلیل ځان د پاره دا ویلې د قرآن کریم مقصد دا دی تدبر کتاب انزلناه رب العالمین وی بهترین کتاب دی مونږ تا ته نازل کړی د څه شي د پاره لیدبروا آیاته دې د پاره چې دا خلک د الله تعالی د کتاب په ایتونو کې تدبر وکړي نو تدبر د پاره خدای تعالی نازل کړی او تدبر رکش نو چې تدبر نشته نو معلومیږي چې ثواب نشته وای او دویم قول علماء کرام لیکي چې نه نفس تلاوت باندې هم اجر شته رب العالمین پر حدیث کې راځي من قرأ حرفا من کتاب الله تعالی څوک چې د رب العالمین د کتاب یو حرف ولولي رب العالمین دغه انسان ته لس نیکۍ ورکوي بیا محبوب فرمایي چې زه تاسو ته دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی الف ځان ته حرف دی لام ځان ته حرف دی میم ځان ته حرف دی نو دې کې خبره د من قرأ راغلی ده
تطبیق علماء کرام دا کی چې ګوره نفس تلاوت بم کې خو لیکن اراده او عزم به د تدبر لري بیا به رب العالمین کامل اجر درکړي. واذا جاءهم کله چې راشي دوی ته امر کار یا خبر من الامن د امن، امن نه مراد دي کې فتحه، یا من الامر کوم د ثواب کار راشي، او الخوف یا د ډار کار راشي د عذاب کار، اذاعوا به نو دا خبره چې دی دوی خوره کی، اذاعوه خوره کړي دوی دی خبره لرا خوره کی، ای اشاعوه یا افشا کی دوی دی خبره لرا. اذاعت خبري خورولو ته ویل کیږي. د دې وجه نه تاسو دا موبایلونو کې وګورئ هغه د رادیو سره څه شي لیکلي مذیاع لیکلي که څه بلې لیکلي وسره، نو د دې ما هغې ته ځکه دا وایي هم خبرې خورئ، نو دوی ته چې کله یو خبر راشي نو دوی زر خوره کړي. ولو ردوه کچرې دوی دا خبره واپس کړې وای الی الرسول یو و الی اولی الامر منهم، او اولو الامر ته د دوی نه، اولو الامر ته د دوی نه د امر والا د دوی نه، لعلمه الذین خامخا پوه شوي به وی هغه کسان یستنبطونه منهم چې پوهیږي په حقیقت د دې کار باندې. که دا خبره دوی هغې ته رد کړې وی چې دا هغه مشران صحابه د نبي علیه السلام دي اصحاب الرأیه کابی بکر و عمر و عثمان و علینا، ځکه محبوب فرمایلی وه چې وزیران د مځکې زما ابو بکر و عمر دي، نو دوی ته که دوی دا خبر رد کړې وه مشران صحابه کرام لعلمه الذین یستنبطونه منهم خامخا پوه شوي به وی هغه کسان یستنبطونه، دا یستنبطونه د استنباط نه اخیستلی شوی، استنباط د نبت نه ماخوذ دی، او نبت چې دی مولوي صاحبانو هغه اوبو ته وایي چې د کوهي د کنستلو وخت کې اول ځل راوځي او د کوهي نه راپورته کړی شي، دې ته ویلی کېږي نبت. استنباط تم بیا استنباط ځکه ویلی کېږي دا خو آسان کار نه وي که نه، د کوهي د بیخ نه اوبه راویستل دي، د کوهي د بیخ نه. استنباط تم چې څوک کوي نو دا اسانه کار نه دی، هغه ته به رب العالمین علم په عللو ورکړی او پوهیږي به په عللو باندې به آګاهي لري، د هغې نه بعد به بیا دوی رالګېږي د الله تعالی په کتاب کې به استنباط کوي، مسایل به راباسي تېنه. نو لعلمه الذین یستنبطونه منهم. بیا رب کریم فرمائی ولولا فضل الله علیکم، کد الله تعالی فضل و رحمت په تاسو نه وی نو خامخا به تاسو خبر د شیطان منلی او روان شوي به وی پسې الا قلیلا مگر لږ کسان. دا چې مولوي صاحبانو مخکې راغلل اولو الامر، تاسو ته ما وویل چې د اولو الامر نه مراد فقها او علما دي. د مجاهد صاحب او د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قول مو ذکر کا، نو دویم اوسدیږي کې دا آیت د هغې دپاره دلیل دی او تاسو اصول ویلي دي تفسیر. اوم ویل چې د تفسیر په اصولو کې بهترین تفسیر په اوله مرتبه کې هغه تفسیر القرآن بالقرآن دی، نو قرآن کریم تفسیر په قرآن کریم سره دا بهترین تفسیر دی. هلته اولو الامر راغی، مراد د اولو الامر نه څوک دي نو دې ذکر راغلل. که دا خبره دوی رد کړې وی الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهما. دا اولو الامر دغه خلک دي که نه، دا مستنبطین هغه خلک چې د الله تعالی د کتاب نه استنباط کوي، استخراج د مسایلو کوي. نو معلومیږي دا آیت دغه آیت د هغې دپاره دلیل دی چې مراد تېنه اولو الامر دا دي. دا ځان سره نوٹ کوي، دا تفسیر القرآن بالقرآن دی. فقاتل فی سبیل الله، قتال کو د رب العالمین په لار کې، لا تکلفو نشي مکلف کولی، لا تکلفو الا نفسک وحرد المؤمنین، او تیز که مؤمنان چې دی په قتال باندې قریبه ده چې رب العالمین بند کی باس الذین تکلیف د هغې کسانو چې کفر یې کړی، والله اشد باسا، او رب العالمین چې دی اشد دی باسا و اشد تنکیلنا، او سخت عذاب ورکولو والا دی. من یشفع شفاعتا حسنه، څوک چې نیک شفاعت وکړي یو، یا من یشفع څوک چې بیان وکړي شفاعتا حسنتا نیک بیان، یکن له وي بدل لره نصیب حصه منها د دې نه. هلکه حصه ولې ده، خو نیک بیان دې وکړه چا واورېده، عمل یې پرې وکړه تم پکې حصه لرې، یا نیک سفارش دې وکړه نو حصه درته شته، او چا چې سفارش وکړه بد وی بدل لره کفلون ذموار منها ای من وزرها، وکان الله دی الله تعالی پر یو سیز باندې مقیتا نگهبان،
اللہ تعالیٰ پار یو سیز نگہبان دے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّتِنَا فَحَيَّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا وَإِذَا حُيِّيتُمَ کله چې تاسو سلام کوي بتحیتن اے بسلامن فحیون تاسو چې ده جواب ورکوي باحسن منها په غوره سره د هغې نه او ردوها یا واپس کېږي لره چې سره کم هغه کلمات دي یقینا الله تعالی پار یو څیز باندې حسیب دی مولوي صاحبانو اذا حییتم راغې حییتم دا حییتم لغتن راځي په معنا د دعاء الحیات سره دعاء الحیات یو چاته د حیات او د ژوند دعا شرعن چې د حیات چاته ویلې کېږي مراد یې نه دی چې شرعن سلام دی نو اذا حییتم چې کله تاسو سلام اچوئ بتحیتن تحیه نو مولوي صاحبانو تحیتن علما لیکي بسلامن دا سلامونه علماء کرام درې قسمه ذکر کوي یو سلام د تحیې دی کله یو ځای ته لاړلې او مجلس ته ننوتلې او په خلکو سلام اچې ناستو خلکو باندې دې ته سلام د تحیې وایي مجلس ته به وکتلی شي چې مجلس غټ دی که وړوکی که مجلس یو و سلام د په زوره واچو ټولو واورېد خبره درست که مجلسونه بیل بیل او ته پې تېرېدل نو بیل بیل به سلام اچئ دا یو خو دا سلام چې د کله واچو نو اورېدونکو ته څه پکار دی نو سلام اچول خو سنت شو ګوره جواب فحیو باحسن منها ګوروس تاسو چې دی څه جواب ورکړئ باحسن منها په احسن سره منها نو جواب واجب دی امر دی نو احسن طریقه څنګه ده چې تا سلام واچو نو احسنه داسې ده چا سلام واچو السلام علیکم جواب ورکا وعلیکم السلام ورحمت الله نو دا احسنه شو ګوره هغه تنها ویلی والسلام علیکم تا ویل وعلیکم السلام ورحمت الله دا احسنه ده چا سلام واچو السلام علیکم ورحمت الله احسنه دا ده چې ورته ووایې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو دا احسنه ده او که چېرې دا نه وي او ردوها یا واپس کی تاسو دی دغه سلام لره هغه سلام واچو السلام علیکم ورحمت الله نو ردی کا دومره ووایه چې وعلیکم السلام ورحمت الله یقینا رب العالمین پار یو څیز حسیب دی او د سلام بیا فضایل راغلي په حدیث مبارکو کې دته سلام د تحیې وایي یو بیا سلام د استیزان دی اجازت والا سلام یو سړی راغی دروازه کې ولاړ دی دنه خلق ناس دی اهل مجلس رستو براشي سوره نور کې بیرون ناواز کې السلام علیکم ادخلوا او خلکو په تاسو دی سلام وي زه درنه نوځم دې ته سلام الاستیزان و اجازت والا سلام اجازت غواړي زه درنه نوځم نو مناسب ادب براشي التا اجازت ملو شو نه نوځم او که اجازت ملاو نشو نو بس دروازه کې رنډې ګما سم کېدای شي سړی به مصروف وي یا به زړه نه چې تا ته مجلس در سره وکړي او در سره وغږېږي او دریم چې دی هغه سلام الوداع دی سلام الوداع بیا دا دی مجلس تمام شه خلک د مجلس نه جګېږي السلام علیکم ورحمت الله او یو سلام د متارکې دی هغه به هم راشي سورې دغه کې راځي نور کې وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بیا رب کریم فرمائے او فضیلت محبوب فرمائی لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا او بیا ورپسې ولن تؤمنوا حتى تحابوا هرگز تاسو ګوره کمال د ایمان ته نشي رسیدی تر څو مو د یو بل سره محبت نه کړی او بیا محبوب فرمائی ایا زه تاسو ته داسې یو شی در ونه ښایم چې کله تاسو هغې لره وکړئ نو د یو بل سره به مو محبت او مینه پیدا شي هغه څه شی دی سلامونه خواره کوي په یو بل سلام اچوئ محبوب به فرمایل ای خلکو سلامونه خواره کوي و اطعموا الطعام طعامونه ورکوئ رشتې پالئ منځونه کوئ د شپې چې خلک وده وي نو جنت ته به ننوځئ بسلامنا ترمذي حدیث راخستی الله لا اله الا هو
الله تعالی نشته دی حقدار د بندګۍ الا هو لیجمعنکم خامخا به راجمع کي تاسو لره الی یوم القیامه لا ریب فیه چې په هغې کې شک او شبه نشته ومن اصدق څوک دی ډېر رښتونی من الله حدیثا فما لکم څه چل دی تاسو لره په منافقانو کې چې دوه ډلې دي والله ارکسهم رب العالمین چې دی ارکسهم اردهم الی الشرک منکوسینا بما کسبوا په سبب د هغې اعمالو چې دوی کړي اتریدون تاسو غواړئ ان تهدو چې تاسو په هدایت ومن امن تاسو په هدایت کې من اضل الله هغه چا لره چې رب العالمین ګمراه کړي هغې لره او چا لره چې رب العالمین ګمراه کړي فلن تجد له سبیلا هرگز به اونمومې ته لاره سبیلا لاره د هدایت لاره د خلاصون ودو خوښوي دوی لو تکفرونه چې تاسو کافر شئ لکه څنګه چې دوی کافران دي شئ به تاسو سره برابر فلا تتخذوا منهم منیسئ تاسو د دوی نه اولیاء تر دې چې تاسو هجرت وکړئ د الله تعالی په لار کې فإن تولوا کچرې تاسو ګرځېدئ یا رازمو که فخذوهم ونیسئ دوی لره فإن تولوا کچرې دوی وګرځېدل ونیسئ دوی لره او قتل کړئ دوی لره حيث وجدتموهم چرته چې مو وموندل ولا تتخذوا منهم منیسئ تاسو د دوی نه ولیا دوست ولا نصیرا الا الذین مگر هغه کسان یصلون الى قوم چې رسیږي دوی او قوم ته بینکم چې په مابین ستاسو کې او په مابین د هغې کې میثاق لوز وي وعده وي ستاسو د هغوی ترمنځ لوز وي او میثاق وي یا راشي دوی تاسو ته حسرت صدورهم چې سینې د هغې تنګې وي ان یقاتلوکم د قتال ستاسو نه نو بیا رب کریم فرمای او یقاتلو یا قتالو کې دوی د قوم خپل سره کچرې د الله تعالی مشیت شوی وی لسلطهم مسلط کړي به وي دوی لره په تاسو نو فلقاتلوکم نو فإن اعتزلوکم کچرې دوی اعتزال وکړه د تاسو نه ځان ته او قتال در سره نه کو والقوا راغورځول دوی تاسو ته صلحا نو فما جعل الله نه دی ګرځولی الله تعالی تاسو لره په دوی باندې سبیلا لاره د قتل بې خبره ومنئ ستجدون زر دی چې وبمومې ته څه نور خلک یریدونه چې دوی به غواړي ان یأمنوکم ویأمنو قومهم چې دوی ځان په امن کې کړي او خپل قومونه په امن کې کړي هر کله چې دوی واپس شي فتنې ته نو پکې ننوځي نو که دوی د تاسو نه جدا نه شو او صلح یې درته راونه غورځوله او لاسونه یې بند نه کړل ستاسو د قتال نه نو ونیسئ دوی لره او قتل کوئ دوی لره چرته مو چې وموندله اولئک دغه کسان رب کریم فرمای جعلنا مونږ ګرځولی تاسو لره علیهم په دوی باندې سلطانا مبینا حجت ښکاره حجت مونږ ګرځولی دی تاسو لره د دې په قتلولو باندې لږه وقفه وکړئ ښه اللهم صل علی سیدنا مولانا د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامعه دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ